ویل کیږي چې د کمان څخه وتلې غشې، ټوپک څخه وتلې ګولۍ او د خولې څخه وتلې خبره واپس نه راځي. څه یو داسې وشو په 1825 کې، کله چې نیکولاس د روسیا پاچا شو نو هلته مخالفات شروع. نو پاچا د مخالفاتو جوړولو یا سالار ته د پانسۍ حکم ورکو. کله چې د پاچا خلکو هغه د پانسۍ په تخته وخېجو او هغه ته زیاتی پانسۍ ملاوېدلو والا وه، نو یو دم د پانسۍ رسۍ وشکېده او هغه مجرم په ځمکه راولوېد. په هغه زمانه کې د مجرم د پانسۍ د رسۍ شکېدلو ته د الله قدرت ول کېدو او زیاتره مجرمان به یې پرېښودل. نو د پاچا خلک راغلل او پاچا ته یې ټوله قصه بیان کا. نو پاچا هم هغه مجرم پرېښودلو والا و چې په دې وخت کې د پاچا یو سلاکار د عسکرانو څخه پوښتنه وکړه چې هغه انسان په ځمکه دوړېدلو څخه وروسته څه وویل. نو عسکر ورته ویل هو. هغه ویل چې پاچا یو رسۍ نشي جوړولی، نو د دې پاچاهت په خاورې سمبال کړي. نو په هماغه وخت پاچا هغه مجرم په بېرحمۍ سره د ټول په مخ کې مړ کو. نو د ویلو ضرورت نشته، که د رسۍ په شکېدلو باندې هغه خوله بنده نیولې وه نو د دې نوبت به نه راتلو. So always say less.